جی سر جی تاسو د خبرو د جنګ ذکر وکړئ د ایمل خان او دریا خان موږ دا وینو چې لکه زیات پوهان خبره کوي چې لکه دوی په خوشحالي سره ایستو خو په ښکاره باندې د هغې دغه نه کېږي چې خوشحال په دې کې نه وو ذکر مې که په ښکاره باندې د خوشحال نه کېږي آیا خوشحال په دې جنګ کې حصه ایستو مونږ چې کوم اندروني شهادتونه ګورو د خوشحال په شاعرۍ کې نو خوشحال پکې بنفس نفیس حصه نه ده اغستې خوشحال په دغه وخت کې هم دغه سره مغولو سره وو جسمانی طور خو جنگیدل نه دی جنگیدل نه دی او زړه په دې خوشحاله و چې پښتانه لګیا دي ننګ کوي نو خوشحال داسې په دغه کې داسې میلمه غوندې و ایله ایله راغلی و د جیل نه نو بس داسې میلمه و جنګېدو نه یو طرف ته نه بل طرف ته خو زړه پښتنو ته راوړېدلی و او په خپله لیکي دلته بله خبره دا کېږي چې په دغه دوران کې د مغولو یو قبیله کوم چې سوبیدار چې کوم د هغه نه پاتې شو نو خوشحال به ورته لار کړو چې ته داسې لاړ شه په دې جنګ کې نو آیا دا امکان لري کېدای شي د سره ښېګړه کړي دو سره هم ښېګړه وکړه امکان لري بالکل امکان لري بل چا سوال شته جی دا سرجي د خوشحال خان بابا او د اقبال بعضې شعرونه چې لکه یو وخت کې دې ته معلومات وو پته وه او هغه شعرونه ته کومه کړي داسې ده چې یو دوه انګریزانو د یو نوم و ډاکټر میکنزي او دا بل نومو میجر راورټي هغې د خوشحال بابا څه کلام په انګریزۍ کې ترجمه کړی او علامه اقبال چې کله جرمني ته لاړو نو هغه چېرته په لایبرري کې وزګار و هلته ګرځېدو را ګرځېدو نو دا کتاب ونه په لاس ورغلی دی چې هغه لوستی دی نو د هغې نه پس دی په خوشحال خان بابا باندې مین شوی دی او بیا دی راغلی دی په لاهور کې چې کله د پی ایچ ډي کړې ده نو د په پنجاب یونیورسټۍ کې دی د فلسفي ډپارټمنټ پروفیسر شوی دی نو هلته کې یو شاګرد خپله رانیولې ده اول یې په خوشحال خان بابا باندې یو انګریزۍ کې یو مقاله لیکلې ده افغان واریر پویټ او بیا د هغې نه پسې بیا په خپله یو شاګرده باندې د هغې نوم و خدیجه فیروز الدین وړمبۍ پی ایچ ډي په خوشحال بابا باندې کړې ده د 38 نه مخکې 1938 نه اول او د هغې نه علاوه علامه اقبال چونکې د افغانستان د بادشاه ډېر خوښ و نو هغه څو ځله هلته بللی دی نو هغه هلته په دربار کې خطاب کړی دی علامه اقبال او ویلي چې ما بالکل بیا راونه غواړئ زه د ستاسو یو شاعر دی زه د هغه نوک ته هم نه رسمه او تاسو بزاله خوشحاله یم چې تاسو په خوشحال خان خټک باندې تحقیق او تنقید وکړئ نو ستاسو کامیابي په دغه کې ده ځکه چې هغه افغان شناس شاعر دی هغه ته د افغانانو ټولې مسلې معلومې دي او د هر څه نه خبر دی نو په خوشحال کار وکړئ نو دا علامه اقبال دا مهرباني کړې چې خوشحال یې په موږ پېژندلی سر جی څنګه تاسو وایئ چې هغه د ننګ و غیرت خپل ذات ته تابع وي هغه چې په ځان کې صحیح نو هغه خپل شعر ته هم وایي موږ داسې وو چې دا ډېر ښه حکیم وو او د حکمت په حوالې سره هم د ډېر شعرونه حکمت په حواله کتاب شته لکه مطلب تاسو وایئ چې حوالې مرګ د علامه اقبال یا د بل نو هغه هغه نو ځکه چې کومې خوبۍ وي نو هغه واقعي په دې شعرونو کې بیان کړي چې زه حکیم یم سردار یم ننګیالی یم په قام ولاړ یم په خپل ولس ولاړ یم دا ټول د ده شعرونو کیسه هم ده او د ژوند کیسه خوشحال بابا چې دی نو ده تقریبا 40,000 نه زیات شعرونه لیکلي دي 40,000 رحمان بابا صرف 4,000 شعرونه لیکلي په هغې باندې رحمان دی او خوشحال بابا 40,000 نه زیات شعرونه لیکلي نو په دې کې دیوان هم دی د دې نه علاوه په دې کې طب نامه ده طب نامه یا صحت البدن دا د حکمت کتاب دی بل پکې دی سوات نامه دا په سوات باندې لیکلی او ډېر کمانډنګ کتاب دی پای کې چې دغه علاقې څه کیریکټرسټکس دي د خلکو یا څه سایکالوجي دا ټول څه پکې لیکلي او ډېر ډاډه لیکلی بیا د هغې نه پس د ده بل کتاب دی دستار نامه هغه د سردارۍ هنر دی دا نثر کې دی دا په نثر کې دی او هغه ډېر مزیدار کتاب دی چې چا نه یې لوستی نو هغه د خامخا ولولي اردو کې هم ترجمه شته دستار نامه او دغسې یو څو کتابونه نور هم دي خو دی چې دی د دې ټولو میدانونو شاسوار و حکیم هم د ده نسخې اوس هم زه استعمالوم د چا چې معده سوځي یو نسخه به ته اوس درکړم بلکې زموږ یو ساده ملګری نو به نصیحت ته وصیت وي اوس به ته وصیت کوه هغه داسې ده چې د چا معده سوځي خلک چې وایي زړه مې سوځي که نه بلکل شنې مۍ 15 راواخلئ 15 شنې مۍ ووینځئ
خولې ته ور واچوئ په خوله کې اړوئ راړوئ پوستکي موستکي تېروئ ورو ورو ختم شي په تاسو په خوله کې خو چې کله دا می ختمیږي نو ستا نه به هغه هر څه هېري بیا چې ته ناجوړه وې دا یوه نسخه مې ته د خوشحال بابا مفته درکړه جی خوشحال بابا یو کتاب دی بازنامه جی هغه نن هم په ټول ورلډ کې اتنټیک کتاب دی په بازونو د بازونو په مرضونو په قسمونو او د خلکو ټرانسلیټ کړی دی بالکل. د پښتو ډپارټمنټ کې وی هغه اوریجنل کاپي چې هغه ماته پوښتنه کوي او پته نه هغه په شاعرۍ کې دی جامع شخصیت ډېر ملټي ډایمنشنل 14 کتابونه د خوشحال بابا لیکلي دي خاصه ځنې څېړنکارانو د خوشحال بابا په مینه کې ویلي چا وی یو نیم سره لیکلي چا وی 2.5 سوه خو 14 کتابونه ټول د غزل یا د نظم اتنټیک کتابونو لپاره چې کومه فایده ده کې کوي د خوشحال بابا هم دغه د ارمغان خوشحال دی یا کلیات خوشحال چار یو در په لاس درشي بس دغه په دې کې څلور 15 کتابونه دي څلور دي پکې یو پکې هغه طبنامه ده یو پکې سواتنامه ده یو پکې دغه ده بازنامه ده یو پکې بلم ده هغه دینی کتاب څه نوم دی دینی کتاب چې دی یو دینی کتاب دی دا پکې هم دی نو دغه کتابونه په یو ارمغان یا کلیات کې ټول دنه موجود دي د شاعرۍ هغه پکې ټول موجود دي